اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ لوړ رتبه اماراتي پلاوي د روان لمریز کال د اخراب میاشتې په 14مه نیټه د شنبې په ورځ د ایران اسلامي جمهوریت ته د هیواد په رسمي بلنه سفر وکړ. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ایران ته له رسیدو سره سم د ایران د ولسمشر له مرستیال ښاغلي محمد مخبر سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ د سیاسي اقتصادي تعامل پر پیاوړتیا، د سیمې او نړۍ پر سیاسي وضعیت او همدارنګه په فلسطین کې د اسرائیلو د ظالم رژیم له لوري د ترسره شویو جنایتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د خپلو خبرو پر مهال وویل د 20 کلن امریکایي اشغال له پای ته رسیدو وروسته افغانستان په خپلو ټولو چارو کې خپلواک دی او د خپلو اسلامي او ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره له ګاونډیو سیمې او نړۍ هیوادونو سره تعامل ته راوړاندې شوی دی. د ایران د ولسمشر مرستیال ښاغلي محمد مخبر د خپلو خبرو پر مهال وویل ایران له افغانستان سره د خپلو اړیکو پراخولو ته لیواله دی او غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراخولو او د دواړو هیوادونو د ملتونو د هوساینې لپاره په مشترکه کار وکړي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د دغه لیدنې پر مهال دواړو لورو د دوه اړخیزو مناسباتو، سیمه ییز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په باب بحث او خبرې وکړې. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد د ملي امنیت شورا له رئیس ښاغلي اکبر احمدیان سره وکتل. د دغه لیدنې پر مهال دواړو لورو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې پر ښې همغږۍ، د اوبو مدیریت، ترانزیت او د ایران له لارې د افغانستان د صادراتو وارداتو د زیاتوالي په اړه بحث او خبرې وکړې. د محترم ملا صاحب په خبره افغانستان او ایران خپل ستراتیژیک موقعیت ته په کتو سره دوه ښه اقتصادي شریکان جوړېدای شي. وړتیا ده چې د دغه موخې ترلاسه کولو لپاره دوه اړخیزه همکارۍ لا زیات او تخنیکي ټیمونه په ګډه سره کار وکړي. د ایران د ملي امنیت شورا رئیس ښاغلي احمدیان د خپلو خبرو پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د ګډو همکاریو پر زیاتوالي ټینګار وکړ. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ایران ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د یاد هیواد د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدي سره وکتل. محترم ملا صاحب د دغه لیدنې پر مهال وویل نن ښه فرصت برابر شوی څو دواړه دوست هیوادونه په اقتصادي او امنیتي برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي، ځکه یو باثباته او پرمختللی افغانستان د سیمې او نړۍ په ګټه دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر ښاغلي وحیدي د خپلو خبرو پر مهال وویل د سرحداتو پیاوړتیا، د مخدره توکو پر وړاندې مبارزه، د سرحدي پوستو پیاوړتیا او په سرحدي سیمو کې د دواړو هیوادونو د وګړو د ژوند ښه والی د ایران لومړیتوب دی او د همدې موخې لپاره مؤثرې هڅې کوي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ایران ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د هیواد د انرژۍ له وزیر ښاغلي علي اکبر مهرابیان سره وکتل. د دغه لیدنې پر مهال دواړو لورو د اوبو مدیریت، د کرنې په برخه کې د اوبو لګونې له پرمختللو سیستمونو څخه پر استفادې او په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې د وچکالۍ پر وړاندې د ګډې همکارۍ د زیاتوالي په اړه بحث او خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له ایراني لوري وغوښتل څو له افغانستان سره په کور دننه د برېښنا د تولید په برخه کې خپلې تجربې او همکارۍ شریکې کړي. د ایران اسلامي جمهوریت د انرژۍ وزیر ښاغلي اکبر مهرابیان د ایران او افغانستان له لوري د وچکالۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د ایران پر همکارۍ او پانګونې افغان پلاوي ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند او مل پلاوي ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د کرنې له وزیر محمد علي نیکبخت سره وکتل. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو لوړ رتبه مسؤلینو په افغانستان کې د کرنې پر میکانیزه کولو، د کوکنارو د بدیل کښتونو په برخه کې پر مرستې، د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ په برخه کې پر افغان ظرفیت جوړونې او پر افغان کرنیز محصولاتو د تعرفې پر کمولو هر اړخیزې خبرې وکړې. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په ایران کې د میشت افغان پانګوالو له لوري په جوړ شوي کنفرانس کې ګډون وینا وکړه. محترم ملا صاحب یاد کنفرانس ته د خپلو خبرو پر مهال وویل په تیرو 20 کلونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ملي سوداګرو او پانګوالو د سر او مال امنیت خوندي نه و، خو له نیکمرغه د اسلامي امارت په راتګ سره یې امنیت خوندي شوی، اوس په ډاډمنه فضا کې خپل کاروبار کوي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه په افغانستان کې د سرتاسري امنیت په راتلو سره نه یوازې افغانانو بلکې بهرنیو پانګوالو ته هم د پانګونې زمینه برابره شوې ده. محترم ملا صاحب وویل زه په ایران او نور نړۍ کې پر میشتو ټولو افغان کادرونو، ملي سوداګرو، صنعتکارانو او پانګوالو غږ کوم چې خپل هیواد ته راستانه شي او دلته په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي.
محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ایران ته د خپل رسمي سفر پر مهال په تهران کې د افغانستان له سفارت څخه لیدنه وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په تهران کې د افغانستان له سفارت د لیدنې پر مهال وویل د تیرې 40 کلونو پر مهال افغانان په بهرنیو هیوادونو کې له ډېرو ستونزو سره مخ وو او په ښه ډول ستونزو ته رسېدنه نه کېده چې نن الحمدلله په افغانستان کې داسې یو نظام واک ته رسېدلی چې هغه په رښتینې معنا د دغه ولس خدمت کوي او په دغه برخه کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه دی. محترم ملا صاحب زیاته کړه د افغان ولس هوساینه او رضایت زموږ یوازینۍ هیله ده او تاسې هر مسؤل کس باید نهایي کوښښ وکړئ څو د هیوادوالو ستونزو ته په ښه ډول رسېدنه وکړئ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ایران ته د خپل رسمي سفر پر مهال د ایران د ټکنالوژي او تخنیک له نندارتونو څخه لیدنه وکړه. محترم ملا صاحب له دغه نندارتونو څخه د لیدنې پر مهال وویل ایران د افغانستان یو ښه ګاونډی پاتې شوی او د تاریخ په اوږدو کې په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره هر ډول همکاري کړې ده. د محترم ملا صاحب په خبره موږ له ایران اسلامي جمهوریت څخه غواړو چې د ټکنالوژي او تخنیک په برخه کې افغان محصلینو او زده کوونکو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ایران ته د خپل رسمي سفر پر مهال د چابهار بندر له مسؤلینو سره ځانګړې ناسته وکړه. محترم ملا صاحب له ایراني لوري وغوښتل څو په چابهار بندر کې افغانستان ته په مناسبه بیه ځمکه ځانګړې کړي. د دغه بندر له لارې د افغانستان د صادراتو وارداتو په زیاتوالي کې لازمه اسانتیاوې رامنځته کړي او افغانستان ته له چابهار بندر څخه د استفادې لپاره هر ډول سهولتونه برابر کړي. ایراني لوري د دغه لیدنې پر مهال وویل افغانستان کولی شي سر له اوسه د چابهار بندر څخه د صادراتو، وارداتو او ترانزیت عملاً استفاده پیل کړي او ایران په دغه برخه کې بشپړ چمتووالی لري. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ایران ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې په چابهار نړیوال پوهنتون کې له افغان محصلینو سره وکتل. محترم ملا صاحب د یادو محصلینو له هڅو او زده کړو ستاینه وکړه او ویل چې دا یو ښه فرصت دی چې تاسو ته په بهر کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده، نو پکار ده چې له دې په لاس راغلي فرصت څخه ښه استفاده وکړئ او په راتلونکي کې د خپل هیواد په ابادۍ کې خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړئ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ لوړ پوړی اماراتي پلاوی ایران ته له خپل 6 ورځني سفر وروسته د روان لمریز کال د اقرب میاشتې په 19مه نیټه د جمعې په ورځ ماښام مهال بیرته کابل ته راستون شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په کابل نړیوال هوایي ډګر کې خبري کنفرانس ته د خپلو خبرو پر مهال وویل زموږ د سفر موخه دا وه څو بهرنیو هیوادونو ته د افغاني توکو د صادراتو وارداتو د رسولو اسانه او ارزانه لار پیدا کړو چې په دې سره به د افغانستان سوداګري زیاته شي. محترم ملا صاحب د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه دغه سفر پر مهال مو د ایران له حکومت او خصوصي سکتور سره په بیلابېلو برخو کې یو شمېر تفاهمنامې لاسلیک کړي چې دا د دواړو هیوادونو لپاره په صنعت او سوداګرۍ کې لویه لاسته راوړنه ده. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی